شهید سردار محمد داود خان چې کله د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان صدراعظم وو، په هغه وخت کې هم د افغانستان د اوسیدونکو د نیکمرغۍ، سولې، پوهنې، ملي یووالي، مدني خوځښتونو او هراړخیز پرمختګ لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه کړي او په افغانستان کې د پرمختګ او اصلاحاتو سخت پلوي وو. د شهید سردار محمد داود خان د جمهوریت په کابینه کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ښاغلي باچا ګل وفادار د بي بي سي له پښتو څانګې سره په خبرو کې ویلي چې شهید سردار محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې هم په شاهي نظام کې د اصلاحاتو غوښتونکی وو او په دې برخه کې له اعلیحضرت محمد ظاهر شاه سره ډېرې خبرې کړې وې. د خبر درته وایم چې کوم وخت صدراعظم وو، دغه نتیجې ته رسېدلی و چې په دا شکل اداره چې ده د تغییر